بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو پښتنو ورونو او درنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هر حالاست او هر کلی درته وایم په دې هیله چې روغ جوړ به وي او د صحت په جامو به پټ یاست. ګرانو دوستانو، که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، مسلم پښتو ټي وي در سره حتما سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هر ویډیو تر تاسو در ورسیږي او انشاءالله چې په دې کې موږ تاسو ته هر اړخیزه جالب او په زړه پورې معلومات خپروو. دغه ټولې زموږ د چینل ویډیوګانې دي دوستانو، ویې ګورئ، لایک او شیر یې کړئ. نننۍ ویډیو مو په دې هکله د دوستانو چې څنګه کولی شو د فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کړو. د دې ډېره اسانه او ساده طریقه د دوستانو. لومړی به لاړ شو پلی سټور ته. په پلی سټور کې به دوستانو فیسبوک ویډیو ډاونلوډر ورکوئ. تاسو ګورئ دوستانو دلته مختلفې اپلیکیشنې او فیسبوک ډاونلوډرې راځي. د دې څخه به تاسو یو ډاونلوډ کړئ. ما خپله تیار یو دانه ډاونلوډ کړی دی دوستانو. کله مو چې ډاونلوډ کړو دوستانو، بیا به تاسو راشئ د فیسبوک صفحې ته. دوستانو، په دې صفحه باندې چې ستاسو کومه ویډیو خوښه شوله چې غواړئ تاسو یې ډاونلوډ کړئ، لومړی به هغه ویډیو په فیسبوک کې تاسو ګورئ، دغه به ووهئ. دغلته په سر کې لیکلی دی سیو ویډیو. دا ویډیو به ځان سره ثبت کړئ دوستانو. کله مو چې ویډیو ثبت کړله، دغه سیو ویډیو بیا په دې ځای کې تاسو کتلی شئ دوستانو. دلته ما مختلفې ویډیوګانې ثبت کړي دي دوستانو. تاسو ګورئ، مختلفې ویډیوګانې دوستانو دلته ما ثبت کړي دي. اوس غواړم چې دغه ویډیوګانې ډاونلوډ کړم دوستانو. زما کوم ډاونلوډر مې چې ډاونلوډ کړی دی دوستانو، د هغې په توسط باندې کولی شم چې دغه ویډیوګانې ډاونلوډ کړم. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو. کوم اپلیکیشن یا ډاونلوډر چې تاسو ډاونلوډ کړی و، په هغې کې به تاسو خپل آی ډي خلاصه کړئ. ما تیاره په دې ډاونلوډر کې آی ډي خلاصه کړې ده دوستانو. سرچ روان دی دوستانو. دلته زما د فیسبوک ادرس خلاص شو دوستانو. اوس کوم ویډیوګانې چې ما هلته ثبت کړې وي غواړم چې هغه همدلته راواړوم. تاسو ګورئ دوستانو، زه دلته راځم، په ما هماغه سیو ایکن باندې کلیک کوم. ګورئ دوستانو، دلته هماغه ویډیوګانې راغلي کومې چې ما هلته ثبت کړې وي. اوس غواړم چې د دې څخه یوه ویډیو زه ډاونلوډ کړم. په دې ویډیو باندې کلیک کوم دوستانو. ګورئ اوس دوستانو، دلته یې ولیکل ډاونلوډ. زه ډاونلوډ باندې کلیک کوم. ډایرکټ ویډیو روانه شوه دوستانو او د دې سره ویډیو ډاونلوډ شوله او ډایرکټ ګالري ته لاړله. دا دوستانو د فیسبوک څخه د ویډیو ډاونلوډولو ډېره اسانه او ساده طریقه ده. که ویډیو مو خوښه شوي وي، لایک او شیر کړئ. زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ دوستانو.